اکشن. کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ماشرنګ ستا زوی نه دی ښځې ماشر زما زوی دی او کنه حسبي بنو ښه زما ماشوم زوی ته څوک وي دا څه څه کې دا ته څه کې څه چل دی دا والله ولې دی ورته وویل زما ماشوم زوی ته دې څه وویل؟ دا څه چل زما دی؟ ماشوم شروع دی هغه مې واغسته پیرنۍ مې واغسته استغفار وای مولا پسې خبرې وکړي زما ماشوم زوی ته دې څوک وي زما نه تا پکې وي مه وایه که نه زما ماشوم زوی ته دې څوک وي زما زوی ته دې څه وویل؟ زما زوی ته دې څه زما وویل؟ ماشوم زوی شته او کنه بچې ته ویل دي زما زوی ته دې- زما زوی ته دې څه وویل؟ ښه زما زوی ته دې څوک وي زما زوی ته دې څه وویل؟ خدای نه ریډي کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ولې ماشرنګ ستا زوی نه دی ښځې ماشر زما زوی دی ښه نو زما ماشوم ته دې څوک وي بیا ورته ستا دا مازغه دي که څه نو دي؟ ماشوم ته دې څوک وي څه وویل؟ دا یې ما ته دومره چغې ووالې د دې سره چغې دي نور څه نشته چېغې مې ویل ځکه چې ته لیټ راغلې صحیح صحیح بسم الله کذا سبق یاد کا نن په دای الله ریډي شابه شابه مقابل دومره ګورې. چغې وای شابه اوس مقابله ده ها ماشوم ته دې څوک وي څه وویل؟ ماشرنګ زوی ته دې څه ریډي پدې سم نه کی گزارا بسم الله ریډي 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 اکشن. کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ماشرنګ ستا زوی نه دی ښځې ماشوم زما زوی دی حسبي بنو ښه ماشوم زوی ته مې دې راځه بابو ګولېشا ګولېشا اخر پروین مرته مخې ته ناسته ده اوس یې که زوري کېږي او کې زما شړه خزر د مخامخ ناسه ده اکشن. کوم زوی ولې زما زوی شته څه او کنه ماشرنګ ستا زوی نه دی ولې زما زوی شته څه هغه زما کې سپل شوي ریکارډینګ کیږي وزیره. نه بابو ته ویل کېږي او که چې الله دې ما خالي کیو دی اکشن. تاریخو خاطر خدایم بخنه هوا زما دې راشي نو ته خو ته نن داسې سړی راګیر دی نن داسې سړی راګیر دی چې موږ یې په منډو کړیو او نن خدای ګیر کو خبرې ګورې اوس ته وایه اسقر بابا په جړه کې راته او کوم داسې نه په ژړا کې راته ووایه ستا په ژړا کې اثر شته ما جانا ته وی مړې مې خراب شوه خیر دی زه خو پکې نیم کنه لکه ولې نه ماسټر دی نو هغه وی که نه هغه راته وی جملې څه وی ما ته څه پته ده خاوند ستا دی ته پوسونه زمانه کې اورشه ریا جوړه هغه راته وی که نه وی ولې پلار له ورکم او وی والله ګرانه یو روپۍ مو ویني او بالکل همدا شان دی غلط جوړه مړې مې خراب شوه غلط ته جوړه به نه وي هغه د خپلو دغه په اسلامي کې راغلې ده هغه به او بیا ټول بیا داسې وکړه زه څو هلته هغه کې جمیلې ته وایي چې څه نو څو کې هغه به چېرته خوند کوي نو خدای دې نه مړه کوي ټیک ته بیماري حق ته وسوږي ریکارډینګ دی سبا وته مې سنا جوړه د پېښان چل سره زه دا ته یم چې خدای دې مخه په کوه الله دې سب په خیر کا او الله دې نو هغه څه ویل چې هغه تاریخ هغه وی کنه هغه دا کار راغوندو نو بس هغه سبا د ختمې بل ورځ د ختمې هفته پس د ختمې ما پروا نشته پروا مې نشته تاریخ هغه په پخو کاغذونو تعالی راغلی هفته پس د کار ختم هفته پس د کار ختم شي پروا مې سم نشته دي ما ټول کې چې شاده سيزي دي تلوار په پدې په معنا ورا ښه نو هغه څه ویل او داسې دی ما ته وویل چې زه څنګه دغه رنګ وکړه که نه نو هغه څه نو هغه څه ویل جالي د وړو مخ ازبینو د مرګ راشه نه نه پانی ازبینو د مرګ راشه پړ سوريش ولی ته مرګ دل راشه بابو خیر راته کوي
دا زه د په وینا باندې راپاڅېدم ځکه داسې کوي خدای دې بې خو باسه هغه ماته بیخ دې ستا وځي. هغه ماته وي په دې موبایل کې وکړه په دې موبایل کې وي وکړه بیخ بنیاد دې ستا وځي. ما ته خو په زول لګې ته خو هغه ښځه ني زه ته زما بچو سړی ني. نو تا زما د بچو خیرې کړي دي هغه ماته ویل کوي په دې کې خیره وکړه مخامخ خیره وکړه. او ته چې نه ما ته دې خیره وکړه ته پیغمبر راغلی تا ته خیره وکړه ما ته څه د خیره وکړه دا ستا زما ته خیره وکړه طارق नाजरीन यहाँ पे पोस्टमेंट की टीम के सामने کار کې کنه کې تا ته وایم اج دا موبایل ته لګولې دا به دې لګي بکواس پکای سي इस वक्त तारिक शेख हमारी गाड़ी زي شابي کنه یار खामोशी او دوم لکه هغه شی لکه اور دغه شي که نه طارق سے کیا کنٹرول ہو رہی ہے طارق تو لري کله ستاره کومه غاړو تاسو کوي کنه ولې زه په وزیر ریکارډ لك معمولي شاتك زه وزیر ریکارډ خبره تاریخ لك معمولي شاتك دكا ما خبرو مين ريدي اكشن بڑی خبری کوٹ نہ وسیڑا لما ګوري جاړه بس موږ ته کې اوسېږي او که ځامن مې درپسې راغی که نه نو غوږونه به درته نه وباسم څنګه به دې غوږونه وباسې که غوږونه یې دې ویشت نو ډېر بدې به ښکاري غلی کېږه مړه چې څنګه مې انګېن دی وایي هماغسې به کوم خبر څنګه دې خوښ یې اوکې بس صحیح دا سویم نمبر بابو دا 78 78 هم مړې ستانو ورته مزه وکړي دا زلك شكوما طارق كبرك يسوق دي هذا غير ته مو دا کړې اقول لك تاسو ته لګیو چې تاسو بل برابر کی کنه سره دې باندې کاچی باندې را پوینا نه بابا خانه نه بابا سره دې باندې کاچی باندې را پوینا نه بابا یا اسماعیل شاهد تم سوای نه بابا چورا بارم خانه دسری ټوپه نه دی او زه خدا شم په بخته کې نوابت طارق لك شابي لك مخور خود سپک بات کړم دا د چاوي چاوي تخیری کوا اوس په کون شي وای فارمینه منځ خبرو چې ستا خور به پیدا سي بدګنی مونږ خو خبر نو چې دا په خیرو بدګنی بیا الله دې سر تورن کې نه او چې کله سین نه راکوزیږي او بالکل ته پرشيږي لوګو کا کوشي کنه ځه پرمینو یا پرمینو را کوچا کنه پونیا سیسا نو را کوشي کنه او ته کې کپڑے بدلوم کنه نو دا څنګه کپڑے دې ستا خو یو ونی مګنټو ور پیجلی سي لک سمر هوګه کنه اوس راته طارق ویلي کنه پروردگار علم نو ارسینا نرسینا میک اپ کې را کوچا کنه او هو نه زما ګټ اپ ګرام دې کنه لک سمر هوګه کنه یا لکه مړه د خدای خاطر کوئی دا تاسو څه کوي یار مړه بابو دې لګیا دې را کوشا نه نو تام لس غنټې د ولګولې کتم نه چې دا کوس بجلی لاړ چې بیا بس نو بابو دا وګستر کو ته مې وګورم نو ګټ اپ خو به خامخا کوم کنه خلک به ما نه ګوري یو سترګه به بابا نیمه وګوره نو دې پر ساده راغلی کنه او ما دوره لکه دا د شپې په خدای به د شپې یو لسنی می 12 بجې دي او ته په مونږ اوس سار چې پته نه چې د تاریخ په ډرامه کې سي دا نیم را داسې دي داسې دي دا چاکلیټ دې سم کولې دي خوړې ملانه دي خو نه خدي دا باندې لکه بوی خو ولګي صاحب دیر شپې دا 12 بجې دي نو په مونږ باندې ګورو وبم خوري لګي او بخته زنده‌باد پیمان ارسه پکې خواګه لګي او زم راخه متوز لري شیناز بارے کې شوی شیناز بارز کې بس سوې ما شیناز په پوزا بچ نه پری دي ډېر ترخه ده
خبره به بلته کې او خبره به بلته کې او راړی بیا تا دا غوسه په سره پدې دا یو زکام ولې ته به هم دا او دا موږ په زور په دې کټ کې کېنولې د مالک تعریف وکړه که نه څنګه زه څنګه انګورم ما چې د مالک تعریف وکړه چې زه څنګه انګورم ته خو دا خو زموږ ډېره ښه اکټر راغلی نرمه او ماشاءالله ډېر مازغه دې کار نه کوي نستا مازغه نمرا ها مو اسماعیل صاحب راته وی چې نرمه نه نمرا ها نمرا نومېږي خو ماشاءالله نمرا شاهد او زه به تاسو ته ووایم چې ډېره بهترین اکټره ده د ډایلاګ ډیلیوري چې نو ډېره مزېداره ده او زما استاد چې اسماعیل شاهد صاحب چې دا خبره وکړي چې ویری ګوډ نو هغه به بیا ویری ګوډي کله چې مطلب دا اسماعیل صاحب غوسه شي نو تاسو یقین وکړئ چې داسې غوسه شي چې طارق شاهد ته کله داسې منډي او موږ ته داسې منډي ووایو بس الله پاک زما تعریف ته ونه کولو ګوري نه نو ته خو هغه چرچری مورې په ایمان توبه وباسه سپیډ کې مورې چې تا آواز را پرېږده نو بختې ټول کلي روزي چې خدای پاکه جنګ چچاک اچولی په منځ کې پرمین اچولی نو پرمین خو ویری ګوډ تیزه مور ده زه به ته ووایم تیز آواز والا بخري سره تیز آواز والا چې نو یا خالده یاسمین وه یا شکر دې موږ له خدای دوه زنانه نورې راکړې یو نوم شهناز دی د بل نوم چې دی نو پروین دی نو دا زه وایم چې دا زمونږ پوجي دي او بیا موږ ته یو نوې هیروین راغله نمرا نو مطلب دا دی نمرا شاهد دا موږ سره نوې یو اکټر راغله انشاءالله که خیر دا به ریکارډونه قایموي په اکټینګ کې او دا به که خیر لکه زه تاسو ته نشم څه ویلی چې ګوره څومره تعریفونه وکړل ښه اوس پوسې زما باره کې ستا باره کې به ته ووایم چې بس مطلب دا تا موږ لړه پوخ که مطلب دا دی چې راپاسو نو هله لکه شابه 8 بجې م رانیخ 6 بجې م رانیخ چې مسلمانه 6 بجې چرګان هم نه پاسېږي او تا ته موږ رانیخ کې نو به د کیمرې شاته ولاړې څادر دې په ځان راچولي دي تا موږ له خړه ملړه چې کرسټیا را باندې لړه دې راله پوخ که دا د شپې 12 بجې دی او ته موږ پرېږدې نو موږ مطلب دا داسې ځان سره عادت کړي وو چې په ایمان کې کټ ته زړه نه کېږي او موږ وایو چې بس ریکارډینګ او موږ خدا یقین وساتئ چې کله وخت زیات لګي دا تاریخ مطلب دا دی ته کله کیمره داسې راولي هلته را باندې یو ځل کې را باندې په ونګو کېږي بیا راسې وایي میټ دی دا هیډ دی دا پیټ دی دا پلانکي دی دا ډینګري دی نو په دې دې م را لړه پوخ کړه او تاسو یقین وکړئ د اسماعیل صاحب چې دی نو هغه م وایي چې یا تاریخ موږ له خو دې لړه پوخ کړه د خیره 17 سینونه نن کړي دي او انشاءالله کېدي چې څلور نن وکړو نو 21 سینونه به که خیر نن موږ په دې نننۍ ورځ کوو ماشاءالله ماشاءالله او شهناز دې مالې مړکه یم خدای دې م مړکه و خدای دې دشمنان مړکه خدای ته له همت نه چې تاسو دا وختي لږ د سیاسي په جنګ شوئ که نه مکو تاریخ ما ته په موبایل نیولې و زه ستا خیرې مې پکې خیره وکړه نو ما له دې شاته خیره وکړه بس د خیر دې بخمه غداري چې دی نو تکړه ښځه ده او الله دې خوشحاله ساتي او موږ سره خو کوآپریټ ته مطلب دا زموږ خبره نه غورځوي او یو بله خبره د ارشد بی باره کې څه وایي د ارشد بی باره خبره کې دا چې ارشد بی غریب چې دی نو بچې سهار وختي را پاڅي وي دا لیټ ولې بل دی ارشد بی را پاڅي وي دا لیټ ولې بل دی خدای پاکه نو لاس هم نشو خورولی خلک لاس اسمان ته پورې هغه وایي د ما لاس تا د ما طرف ته راپور کړ دا حال دی بیا آواز وکړه شهناز نه ده لیټ شوه یاره شهناز بس تې روزه که نه د خدای بانصاف نو ته خو مور جوړه شوې هیروین دې هله سمې پتانو ښه اوس میک اپ مین نشته یا دا پیاز غوټې څه شوې زمونږ میک اپ مین هم یوه نشتې او څلور سترګې د چشمې ته کې پروت بیا ځان نیمي اولو یې په سپېمو کې راله میک اپ کوي کور ډېر وانچه چشمې مې نشته ښه او دغه نشته اسپندیاره یا د اوښ پچې های د اوښ پچ هم نشته او د دوره لړه پوخ خو د ریټیکو ماسټر دی ماسټر حتی شاهد صاحب به دا موبایل پسې باندې کړی موږ ته به یې سیم نمبر کو چې کومې جوړې واچوي پتلو تلو کې دا پروګرام ختمیږي زمونږ په دې کې ستاسو یو خیره کته خدای دې کافران تباه و برباد کړي چې زمونږ د دې ملک نه وي چې دا ښکلی پاکستان